بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په تعقیب نن موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په کمپنی فایل باندې خبرې کوو. که چیرې موږ تاسو غواړو چې د کویک بوکس پروګرام څخه استفاده وکړو، باید موږ خپل د بزنس لپاره په کویک بوکس پروګرام کې یو کمپنی فایل جوړ کړو. نو راځم کویک بوکس پروګرام خلاصوم. دا چې تاسو ګورئ 2013 ورژن دی، دا چې ګورئ 2023 ورژن دی. نو زه راځم په 2023 ورژن باندې ډبل کلیک کوم تر څو دا خلاص شي. نو که چیرې زموږ ستاسو په کمپیوټر کې موږ ځان دپاره کمپنی فایل نه جوړ کړی، نو په اول ځل دغسې یوه صفحه موږ ته خلاصیږي. نو ولې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې خپل ځان دپاره کمپنی فایل جوړو؟ د کمپنی فایل جوړولو دلیل دا دی که چیرې تاسو غواړئ چې خپل روزمره ترانزیکشنونه یا خپل روزمره حساب کتاب، مالی حساب کتاب په کویک بوکس پروګرام کې ورسوئ، د هغه دپاره باید تاسو یو کمپنی فایل جوړ کړئ. ستاسو دا ټول معلومات په دغه کمپنی فایل کې سټور کیږي. هغه تاسو کولی شئ نن، سبا، یو کال بعد، 10 کال بعد اکسس کړئ. نو که چیرې موږ تاسو وغواړو چې کمپنی فایل جوړ کړو، دلته زما څخه پوښتنه کوي Who are you creating the company file for؟ د کمپنی فایل چې جوړئ دا د چا دپاره جوړئ؟ ځان دپاره جوړئ یا فور سم ون ایلس؟ که چیرې ته د ځان دپاره دا جوړئ، په دې معنی چې ته خپله اډمین یې د دې کمپنی فایل، نو دا به انتخاب کړي. که بل چا دپاره جوړئ، یعنې اډمین بل څوک دی، بیا دا انتخاب کړئ. نو زه ورته یم چې دا کمپنی فایل د ځان دپاره جوړوم. موږ په کویک بوکس پروګرام کې د دغه صفحې د طریق نه نوی کمپنی فایل په دوه طریقو باندې جوړولی شو. اول سټارټ سیټ اپ دی او دویم چې موږ سره دی هغه په نوم د اډوانس سیټ اپ یادیږي. دا نور اپشنونه څه کار کوي، په دې باندې موږ خبرې کوو. نو که چیرې موږ تاسو په سټارټ سیټ اپ باندې کلیک کوو، نو موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره په لږ وخت کې د خپل ځان دپاره کمپنی فایل جوړ کړو. که چیرې موږ راشو دلته په دې اپشن باندې کلیک وکړو اډوانس سیټ اپ، دلته کویک بوکس زموږ څخه سټپ بای سټپ انټرویو اخلي، پوښتنې کوي. د هر یو پوښتنې دپاره چې کوم جواب موږ وړاندې کړو، د هماغه په اساس باندې موږ ته کمپنی فایل جوړوي. کوم اپشن چې موږ ورته یس انتخاب کړی هغه فعالوي، کوم اپشن چې ورته موږ نو انتخاب کړو هغه غیر فعاله کوي موږ ته. نو دلته چې دی زموږ وخت زیات ضایع کیږي او زیاتره اپشن یې زموږ په طبیعت باندې انیبل او ډیسیبل کیږي. نو دا چې دی لنډه طریقه د کمپنی فایل د جوړولو ده، او دا چې د لږ زره اوږده طریقه د کمپنی فایل جوړولو ده. دا ځان ته خوبي او خرابي لري، دا ځان ته خوبي او خرابي لري. که چیرې موږ تاسو ایکسپرټ استو په کویک بوکس پروګرام کې، ایکسپرټ په دې معنی چې زیات ماهر استو، په کویک بوکس پروګرام کې هم زیات کار کړی، نو موږ کولی شو دغه اپشن څخه استفاده وکړو. ځکه دا سټارټ سیټ اپ چې دی زموږ څخه یو لنډه غونې انټرویو اخلي، یو څو محدود پوښتنې کوي او د هغه په نتیجه کې موږ ته کمپنی فایل جوړوي. خو د دې خرابي دا ده چې په دې کې زیاتره اپشن یې ډیسیبل وي، نو هغه به ته څه کوې، په خپله منولي انیبل کوې. نو اوس که چیرې یو کس نه وایي کویک بوکس پروګرام ته، زیات ایکسپرټ نه وي او د دې آپشن د طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې کمپنی فایل جوړ کړي، هغه بیا نشي کولی چې دا کمې اپشن ډیسیبل دي هغه انیبل کړي، ځکه هغه خو نوی دی کویک بوکس پروګرام ته، هغه په دې نه پوهېږي چې دا اوس دا اپشن چې نشته، دا سلټکس چې دلته غیر فعال دی، دا انوینټري چې غیر فعال ده، ملټیپل سایټ چې غیر فعال ده، دا کلاس چې غیر فعال دی، یا په همدې شکل نور اپشن، دا زه د کم ځای نه فعاله کړم. نو په دې خاطر موږ وایو چې دا د اډوانس یوزرو دپاره ده، ځکه چې کم کس اډوانس یوزر د کویک بوکس ایکسپرټ هغه بیا پوهېږي چې دا اپشن چې غیر فعال دی دا د کم ځای نه زه فعال یا انیبل کړم. او دې ځای کې چې دی د اډوانس سیټ اپ چې دی، دې ځای کې بیا ما څخه سټپ بای سټپ مرحله په مرحله پوښتنې کوي چې کوم رقم جواب زه ورته ورکړم. مثلا ما ورته ویل چې یاره زه په خپل بزنس کې سلټکس استعمالوم، نو ما ته سلټکس انیبل کوي، نو ما ته بیا ضرورت نه کېږي چې زه لاړ شم یو ځای ته سلټکس یا انیبل یا ډسیبل کړم، ځکه چې کوم شی ما ته ضرورت دی هغه ما ورته ویلی دي، د هماغه په اساس باندې هغه ټول اپشن ما ته فعال او غیر فعاله کوي. نو زه راځم څه چل کوم، اول د سټارټ سیټ اپ د طریق نه ځان ته کمپنی فایل جوړوم.
دلته فور مای سیلف واغستو، یعنی دا کمپنی فایل زه د خپل ځان دپاره جوړوم او زه خپله د اډمین یم. نو راغلم سټارټ سیټ اپ باندې مې کلیک وکړو. چې په سټارټ سیټ اپ باندې تاسو کلیک وکړو، دلته ما ته وایي چې ورور تاسو خپل د انټیوډ اکاونټ ته لاګین شئ. چیش ته لاګین شئ؟ انټیوډ اکاونټ ته لاګین شئ. زه ورته یم چېرې دا انټیوډ اکاونټ اوس زه نه لرم، یا لرم اوس یې نه غواړم چې هغه لاګین کړم. څه چل کوم؟ ساین ان لیټر باندې کلیک کوم. نو کله چې تاسو په ساین ان لیټر باندې کلیک وکړو، دغسې یو صفحه راځي. په دې صفحه کې به تاسو خپل د بزنس، خپل د کمپنی فایل په باره کې لنډ معلومات ولیکئ او کریټ کمپنی فایل باندې به کلیک وکړئ. ستاسو کمپنی فایل به په کویک بکس پروګرام کې جوړ شي. نو څه چل کوم؟ زه راځم دلته لیکم، ورته یم زما د بزنس نوم چې دی لیکم انټر کانټیننټل هوټل کابل، دا نوم مې ورته ورکړم. په انډسټري ټایپ کې به تاسو خپل د بزنس نوعیت مشخص کوئ، یعنی انډسټري ټایپ به مشخص کوئ. یو بزنس ټایپ دی، یو انډسټري ټایپ دی. تاسو به د خپل د انډسټري ټایپ مشخص کوئ چې دا څه رقم بزنس دی. صحیح ده؟ یعنی دا انډسټري ستاسو څه رقم خدمات وړاندې کوي. دا اګریکلچر کمپنۍ ده، دا هولسیل کمپنۍ ده، ریټیل کمپنۍ ده. په همدې شکل یو هوټل سروس تاسو وړاندې کوئ، یعنی ستاسو دا بزنس چې دی هوټل مربوط کیږي. په همدې شکل په سلهاو نور انډسټري ټایپ دی، تاسو هغه دلته انتخابوئ. نو که چیرې زه دلته ما ته لیست آف انډسټري ټایپ راوړي، تاسو به خپل د انډسټري ټایپ دلته انتخاب کړئ. مثلا هولسیل ډسټریبیوشن اینډ سیلز دی، ریپیر اینډ مینټیننس کمپنۍ ده، ستاسو آرټ رایټنګ کمپنۍ ده، څه رقم کمپنۍ ده. که چیرې ستاسو د بزنس هغه انډسټري ټایپ دلته نه وي، نو تاسو کولی شئ دیز کې په دې کمانډ باندې کلیک وکړئ. هیلپ می چوز چې کله په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته یو بله صفحه راوړي. په دې ځای کې تاسو کولی شئ خپل دغه بزنس مشخص ټایپ یا انډسټري ټایپ انتخاب کړئ. ما د خپل د زما د کمپنۍ نه ده د انډسټري او کومه کمپنۍ راځي. ښه، ستاسو بزنس څه شی دی؟ موږ څه لرو او زراعتي. ښه، زراعتي دی، زراعتي بالکل. او دلته ګورئ، اوس که چیرې ستا د بزنس ټایپ دې ځای کې نه اوسي، بیا به دلته ته ادر یا نن انتخاب کړې. ولې ادر نن انتخاب وکړه؟ چیرې زه ادر نن انتخاب کړم، ما ته بیا چارټ اف اکاونټ نه راوړي. بیا به ته د خپل ځان نه د صفر نه ټول چارټ اف اکاونټ جوړی. نو دې ځای کې چې کوم انډسټري ټایپ تاسو انتخاب کړئ، مثلا ټرانسپورټیشن مې انتخاب کړو، د ټرانسپورټیشن نوه بزنس څومره اکاونټس چې دي هغه ما ته راوړي. نو زه ورته یم چې زما بزنس چې کوم دی هغه اګریکلچر مربوط کیږي. چې مربوط کیږي؟ اګریکلچر مربوط کیږي. ګوره نن پرافټ د انجو دپاره موږ استعمالو، منیفاکچر نه دی، میډیکل نه دی. په همدې شکل بره ځمه، انفارمیشن ټیکنالوژي نه ده، لیګل سروس نه دی. نو ځم بره، ګورئ انفارمیشن ټیکنالوژي نه شو، کنسټرکشن نه شو، کنسټرکشن ټریډ هم نه دی. دا وګوره دلته اګریکلچر شته دی، اګریکلچر اور فارمنګ. متوجه؟ نو دا ما انتخاب کو، دا چې د انتخاب کو اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو زه دا نه انتخابوم، دا خو مې ستا دپاره ویلې چې تا ویلې زه د خپل بزنس دپاره څه رقم انډسټري ټایپ انتخاب کوم. نو ستا بزنس چې دی د اګریکلچر مربوط کیږي او په اګریکلچر کې فارمنګ مربوط کیږي، دا به ورته اخلي. نو زه څه چل کوم؟ دلته لاندې راځم، دلته زه هوټل انتخابوم. ګوره ریسټورنټ او بار یا دا انتخابوم ورته، او لاندې نور انډسټري ټایپ هم سره شته دی. ګورئ زه لاندې راځم، وګورئ دې کې مختلف انډسټري ټایپ دي. نو ما څه انتخاب کو؟ د رسټورنټ مې ورته انتخاب کو. کو هوټل انتخابوئ، هوټل هم موږ سره شته. دا ګوره هوټل مې انتخاب کو، ما هوټل واغسته. د هغه نه وروسته اوکې مې کلیک کو. نو د انډسټري ټایپ چې دی موږ انتخاب کو د خپل بزنس په خاطر باندې. نو ته به څه چل کې؟ هیلپ می چوز ته ځې. کله چې هیلپ می چوز باندې کلیک کې، تا ته ټول هغه انډسټري کوم ټایپ چې دي هغه تا ته راوړي، هغه مشهوره. که چیرې نه و ستا دغه بزنس نوعیت هلته انډسټري ټایپ هلته موجود نه و، نن یا ادر به انتخابوئ تاسو. نو اوس چې ما هوټل انتخاب کو، نو اوس څه چل کوي کویک بکس پروګرام؟ د هوټل مربوطه کوم چارټ اف اکاونټ چې دی زیاتره هغه د هغه اکاونټونه چې د پی ان ایل مربوط کیږي، د پرافټ اینډ لاس مربوط کیږي، یعنی انکم سټیټمنټ مربوط کیږي، مصارفات او عواید، هغه ماته دوی خپل راوړي، جوړوي. بیا زه کولی شم په هغه کې څه زیاتوالی راوړم او کموالی راوړم. که ضرورت نه وي کموم یې، که ضرورت وي زیاتوم یې. د هغه نه وروسته بزنس ټایپ دلته انتخابوم. ستا د بزنس ټایپ څه رقم دی؟ چا سره شریک یې، پارټنرشپ دی یا په تنهایي دا بزنس مخکې وړی؟ صحیح شوه، نن پرافټ ارګنایزیشن دی، څه رقم بزنس دی ستا؟ نو ما ورته څه انتخاب کو؟
سول پروپرایټرشپ انتخاب کو. بیا هم که چیرې ستا د بزنس ټایپ دلته نه وي ته کولی شي ادر یا نن انتخاب کړې. نو ما ورته سول پروپرایټرشپ انتخاب کو په دې معنی چې زما بزنس چې دی یو اونر یو رئیس لري. دلته زه خپل د اډمین ایمیل لیکم. که چیرې ته متوجه شوی اوسې مونږ مخکې انتخاب کړئ چې آیم د اډمین دا کمپنی فایل ځان دپاره جوړوم او زه اډمین یم. نو اوس ما څخه دلته زما د ایمیل پوښتنه کوي ته چې اډمین یې نو دغه اډمین ایمیل دلته ولیکه. زه ورته وایم چې زما ایمیل دی ai.sahibzada@gmail.com دا مې ورته ولیکو. د هغه په تعقیب بل کمانډ چې دی مونږ سره په نوم د امپلایر آیډنټیفیکیشن نمبر یا EIN یادیږي. دلته مونږ کولی شو خپل د بزنس TIN نمبر ولیکو. ګوره یو د کارمن TIN نمبر دی یو د بزنس TIN نمبر دا فرق کوي. نو دلته مونږ تاسو خپل د بزنس TIN نمبر لیکو. هغه TIN نمبر چې کوم د خپل بزنس مربوطه مالیات مونږ دولت ته ورکوو هغه په هغه TIN نمبر کې ثبت کیږي مونږ سره. نو دا TIN نمبر باید د 9 حروفو څخه کم نه اوسي. زه د اگزامپل د مثال دپاره لیکم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا مې ورته ولیکو. بل فون نمبر دی خپل د بزنس فون نمبر به لیکې. مثلا ما ولیکو مثبت 93 9045 خپل نمبر مې ولیکو. بزنس اډرس به دې ولیکې ستا دا بزنس لوکیشن چیرته دی په کوم ځای کې دی. نو زه راځم لیکم ورته یم چې یاره کوټې سنګي صحیح شوه ډسټرکټ نمبر 3 او د هغه نه وروسته سیټي ته راغلم ومې لیکه کابل. زیب کوډ مې 106 ولیکو. د کوټسنګي زیب کوډ 106 دی. که چیرې د زیب کوډ په باره کې معلومات غواړئ چې ستاسو چې کوم ساحه کې بزنس دی د هغه زیب کوډ څه شی دی ګوګل کې تاسو دا سرچ کولی شئ. سټیټ کې مې څه انتخاب نه کو ځکه افغانستان سټیټ نه لري دا مې همداسې پرېښودو. او کنټري کې مې ادر انتخاب کو ځکه دلته چې دا کم کنټري انتخاب شوی هغه US ته بای ډیفالټ ځکه دا US راځي چې دا کم ورژن د کویک بوکس چې موږ استعمالو دا US ورژن دی. دا څه دی دا US ورژن دی. نو په دې خاطر دلته ما ادر انتخاب کو. افغانستان په ادر کې راځي. او دا هغه نه وروسته زه کریټ کمپنی فایل باندې کلیک کوم. چې کله تاسو په کریټ کمپنی فایل باندې کلیک کو نو ستاسو کمپنی فایل به څه شي جوړ بشي. نو اوس تاسو کولی شئ چې کویک بوکس پروګرام ته لاګین شئ. تر څو چې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې د ځان دپاره کمپنی فایل جوړ کړی نه تاسو نشئ کولی کویک بوکس پروګرام ته لاګین شئ او خپل د بزنس مربوطه کم مالی ټرانزیکشنونه چې دي یا بزنس ټرانزیکشن چې دي هغه تاسو په کویک بوکس کې ثبت کړئ. نو دا د تاسو ګورئ تقریبا زموږ کمپنی فایل څه شو جوړ شو. نو چې کله ستاسو کمپنی فایل جوړ شو نو تاسو کولی شئ کویک بوکس پروګرام ته لاګین شئ داخل شئ. نو اوس تاسو کولی شئ خپل د بزنس مربوطه هر نوع ټرانزیکشن چې تاسو لرئ که هغه د کسټمر مربوط کیږي که هغه د وینډور مربوط کیږي که هغه د امپلوي مربوط کیږي هغه تاسو په کویک بوکس پروګرام کې البته خپل هغه کمپنی فایل کې چې تاسو خلاص کړی او جوړ کړی دی ریکارډ کړئ پکې. نو دا د تاسو وکتو چې زه کویک بوکس پروګرام ته لاګین شم. دلته ما ته بعضې معلومات راکوي که چیرې تاسو غواړئ کویک بوکس پروګرام اپډیټ کړئ په دې باندې کلیک کړئ. یو شي ته متوجه اوسئ چې هیڅ وخت تاسو کرک ورژن اپډیټ نه کوئ. داسې کوم میسج چې ته راځي که چیرې تاسو په اپډیټ ناو باندې کلیک کو ستاسو کویک بوکس خو نه اپډیټ کیږي نه اپډیټ کیږي دغه کرک سیستم هم غیر فعاله کیږي له منځه ځي. نو که چیرې تاسو لایسنس لرئ او تاسو یو حقیقي لایسنس اخیستی په پیسو باندې تاسو کولی شئ هغه ورژن اپډیټ کړئ مشکل نه لري. خو کرک ورژن به هیڅ وخت تاسو نه اپډیټ کوئ. نو د دې میسج څخه د وتلو لاره څه ده لرن مور باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته داسې یو لینک خلاصیږي هغه چې خلاص شو هغه صفحه کلوز کړئ دا میسج به خپله ورک شي. بیا نو تاسو وکتو چې د سټارټ سیټ اپ د طریق نه څنګه کولی شو موږ په کویک بوکس پروګرام کې ځان دپاره کمپنی فایل جوړ کړو. اوس څه چل کوم دا کمپنی فایل چې ما جوړ کړی دی دا لاګ آوټ کوم د اډوانس سیټ اپ د طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې کمپنی فایل جوړوم. راځم چیرته فایل ته راغلم کلوز کمپنی فایل باندې مې کلیک کړ تر څو دا کمپنی فایل څه شي کلوز شي. نو کله چې ستاسو په کویک بوکس پروګرام کې یو کمپنی فایل جوړ شي یا تاسو ځان دپاره یو کمپنی فایل جوړ کړئ بیا په دویم ځل باندې هغه میسج موږ ته نه راکوي. هغه کوم میسج چې مخکې موږ ته راکوله هغه وخت موږ ته راکوي چې که چیرې زموږ په کمپیوټر کې بالخصوص دغه کویک بوکس ورژن چې موږ انسټال کړی په دې کې موږ
ریسنټلی ځان دپاره کمپنی فایل نه خلاص کړی نن جوړ کړی نو دا چې اوس مونږ کمپنی فایل جوړ کړو نو ځکه ماته دغه صفحه راځي نو ماته وایي چې ته غواړې دغه کمپنی فایل چې تا مخکې جوړ کړی دا خلاص کې اوپن باندې کلیک کړه دلته دغه لاس موډیفاید ډیټ ښیي او دلته دغه فایل سایز ښیي او دا چې چیرته سیف دی هغه مونږ ته ښیي کله چې مونږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې یو کمپنی فایل جوړ کړو هغه کمپنی فایل په دغه ادرس کې سیف کیږي چیرته سیف کیږي سی کې یو فولډر دی په نوم د یوزرز په هغه کې یو بل فولډر دی پبلکس په هغه کې ډاکومنټس په هغه کې انټیوټ په هغه کې کویک بوکس کمپنی فایل او په هغه کې زمونږ کمپنی موجود وي زه راځم څه چل کوم دا تاسو ته پریکټیکل کار کوم چې دا واقعا دلته شته که نه شته نو راځم مای کمپیوټر ته چې راغلم سی ډرایو ته راځم سی ډرایو کې یوزرز ته ځم یوزرز کې پبلک ته راځم پبلکس کې مای ډاکومنټ راځم دلته انټیوټ باندې ډبل کلیک کوم دلته کویک بوکس فولډر باندې کمپنی فایل باندې نو تاسو څه ګورئ انټر کانټیننټل هوټل کابل دا کمپنی فایل چې ګورئ دا مخکې جوړ شوي دي دا یې ولې موږ ته هلته نه ښودله ځکه دا خلاص شوي نه وي اوپن شوي نه وي چې کله اوپن شي بیا هلته تاسو ته یې ښیي نو یو کمپنی فایل دا شو یو دا شو ګوره یو سوپرکولا په نامه ده یو سمپل کمپنی په نامه ده بل دغه بل کمپنی فایل دی او بل دا انټر کانټیننټل هوټل کابل په نامه دی که چیرې دا زه خلاص کړم دا خلاص کړم د دې نومونه هم هلته راځي نو کله چې موږ تاسو یو کمپنی فایل جوړوو کویک بوکس پروګرام د هر کمپنی فایل لپاره تقریبا 4 فایله جوړوي څو فایله جوړوي 4 فایله جوړوي اوس تاسو وګورئ یو سوپرکولا ال ټي ډي په نامه ده دا یو کمپنی ده اصلي فایل دغه دی زموږ ستاسو اصلي فایل دا دی بیا دغه نه لاندې سوپرکولا ال ټي ډي ډاټ کیو بي ډبلیو دغه نه لاندې بیا کیو بي ډبلیو ډاټ ان ډي دی او دغه نه لاندې کیو بي ډبلیو ټي ال جي دغه 4 فایله چې دي زموږ اصلي فایلونه دي کله چې موږ تاسو یو کمپنی جوړو دلته دا اوس وګورئ تاسو انټر کانټیننټل هوټل کابل یو دا دی دغه کیو بي ډبلیو نشته دی ګورئ انټر کانټیننټل هوټل کابل دی بل انټر کانټیننټل هوټل کابل کیو بي ډبلیو ډاټ ان ډي دی او بل ټي ال جي دی کیو بي ډبلیو تنا نشته دی ولې نشته ځکه دا کویک بوکس پروګرام موږ خلاص کړی دا چې کلوز کې بیا هغه خپله پیدا کیږي نو په عموم کې مې هدف دا و چې کله موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې یو کمپنی فایل جوړ کړو هغه سره 4 فایله جوړیږي که چیرې ته غواړې چې دا کمپنی فایل مکمل بل ځای ته انتقال کړې نو ته باید دغه 4 فایل څه کړې چې دا فلش کې یا کټ کې یا یې کاپي کې بل کمپیوټر کې خلاص کړې نو زموږ ستاسو کمپنی فایل دلته جوړیږي نو اوس څه چل کومه راځم بیا کویک بوکس پروګرام ته وایم چې یاره زه غواړم ځان دپاره یو نیو کمپنی فایل جوړ کړم نیو کمپنی فایل البته د اډوانس سیټ اپ د طریق نه نو په دې آپشن هم زه کولی شم چې کریټ نیو کمپنی فایل باندې کلیک کړم هماغه میسج راکوي او داسې هم کولی شم چې فایل ته راشم نیو کمپنی فایل واخلم ګورئ هماغه اولي میسج راکوي ماته دلته دا ځل ما فور سمون ایلس انتخاب کړ یعنې زه دا کمپنی فایل د بل چا دپاره جوړوم خو جوړوم یې د کم طریق نه د اډوانس د طریق نه دا چې ګورئ دا کنورټ کویک اینډ ډیټا کنورټ ادر اکاونټینګ سافټویر که چیرې موږ تاسو نور اکاونټینګ سافټویر کې یو کمپنی فایل جوړ کړی یا ډیټا هلته پرتی او هغه تاسو غواړئ چې کویک بوکس پروګرام ته کنورټ کړئ نو دا آپشن موږ هغه دپاره استعمالو بل اوپن ایگزسټنګ کمپنی فایل که چیرې تاسو سره یو کمپنی فایل مخکې نه موجود دی هغه خلاصول غواړئ بیا په دې باندې کلیک کړئ او که ته وایې چې ما سره یو کمپنی فایل تیار جوړ دی زه غواړم د هغه پرویت باندې یو بل کمپنی فایل جوړ کړم نو بیا به دا آپشن اخلئ کریټ فرام ایگزسټنګ کمپنی فایل زه ورته چې نه یاره زه غواړم ځان ته نیو کمپنی فایل جوړ کړم البته د اډوانس طریق نه نو په دې کلیک وکړه چې په دې هم کلیک وکړو هماغه معلومات بیا موږ نه غواړي خو دلته هغه کم سوالونه چې دي هغه انټرویو چې د هغه ډېره اوږده ده ګوره دلته موږ ته هغه انټرویو پروګرس بار هم ښیي ماته چې څومره انټرویو ستا پرس شوې ده څومره مخکې تلې ده نو ما ته وایي تاسو د خپل هغه بزنس نوم دلته ولیکئ زه ورته یم چې یاره زما د بزنس نوم چې دی لیکم او آر سی ډي ګلوبل زه یو انجو لرم په نوم د او آر سی ډي ګلوبل او دا زما د کمپنی نوم دی په دې نامه باندې زه غواړم کویک بوکس پروګرام کې ځان ته کمپنی فایل جوړ کړم لیګل نیم ستا د دې بزنس چې دی زه ورته چې لیګل نیم هم دغه نوم دی زیاتره کسان چې وګوري جواز کې یو نوم او په لوحه کې بل نوم لګوي نو زه ورته چې زما د کمپنی نوم هم دا دی او قانوني نوم هم دا دی ټاکس آی ډي هماغه ای آی ان نمبر دی دلته به تاسو خپل ټي آی نمبر لیکئ بیا زه راغلمه 1 نه 9 پورې دا نمبر ما ولیکه پکې که خالي پرېږدئ هم مشکل نشته دلته په دې صفحه کې چیرې تاسو وګورئ کوم فیلډونو په مقابل کې چې دغسې دا ضرب علامه یا هغه سټار دی سور رنګ باندې دا په دې معنی چې دا د دې خانو ډکول لازمي او ضروري دي
تاسو پوه شئ په خبر باندې. که چیرې دا ټولې خانې نه دي دا فیلډونه زه ډک کړمه او دلته معلومات ونه لیکم زما کمپني فایل نه جوړیږي. خو که چیرې ته دلته زه معلومات ولیکم دا نور لاندې ونه لیکم زما کمپني فایل جوړیږي ما دپاره، ځکه ضروري فیلډ دلته چې دی ما ته دغه دی کمپني نیم دی. اډرس کې بیا زه راځم لیکم چې کارتې 4 مې ورته ولیکو، صحیح شوه. ډسټرکټ نمبر 3 مې ورته ولیکو، سیټي مې کابل ولیکو او سټیټ کې مې چې وانغسته زیپ کوډ کې مې 1006 ولیکو، کنټري کې مې ادر انتخاب کو او فون نمبر کې مې څه چلو کو مثبت 93 58 15 شپږ 314 تام ولیکو. فاکس نمبر زه نه لرم ناٹ اپلیکیبل مې ورته ولیکو. ایمیل اډرس کې مې ورته ولیکو چې info@orcdglobal.com دا زما هغه د دفتر مین ایمیل اډرس دی. ویب سایټ چې دی www.orcdglobal.com دا زما ویب سایټ شو. دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. کوشش وکړئ چې کله تاسو کوم کمپني فایل جوړوئ په حقیقي بزنس کې نو تاسو دغه معلومات مکمل ولیکئ، ځکه کله چې تاسو انوایس جوړوئ په انوایس کې د کسټمر معلومات راځي خو ستاسو معلومات نه راځي، ځکه تاسو معلومات دلته مکمل نه دي لیکلي. نو نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ ماته وایي تاسو خپل دغه د انډسټري ټایپ انتخاب کړئ، لکه موږ مخکې په دې باندې خبرې کړې وې. نو دلته زه څه چل کوم خپل د انډسټري ټایپ انتخابوم. د انجو دپاره تاسو څه انتخابوئ دلته نن پرافټ ارګنایزیشن انتخابوئ، ځکه ORCD ګلوبل چې دا یو انجو ده نو انډسټري ټایپ به څه انتخابوئ نن پرافټ به انتخابوئ. کله چې تاسو نن پرافټ انتخاب کو نو د نن پرافټ ارګنایزیشن مربوطه چې کوم چارټ اف اکاونټ دی یا دغه مربوطه کوم اکاونټونه دي هغه کویک بوکس ما دپاره مخکې نه راوړي جوړوي. نو همیشه تاسو چې کله یو بزنس دپاره کمپنی فایل جوړوي کویک بوکس پروګرام کې کوشش وکړئ چې ریلیټډ انډسټري ټایپ انتخاب کړئ. که چیرې داسې انډسټري ټایپ نه و چې ستاسو د بزنس سره میچ وکړي خیر دی یو نږدې بل انډسټري ټایپ ورته انتخاب کړئ. تاسو پوه شئ په خبر باندې. که چیرې تاسو خاص دی او غواړئ دغه انټرویو تاسو اسکیپ کړئ ګوردیزي نه تاسو دا لیو کولی هم شئ. زه ورته یم چې نه نیکسټ باندې کلیک وکړه. کله چې نیکسټ باندې کلیک وکړه اوس ماته وایي هاو از یور کمپنی ارګنایز، دا ستا بزنس څنګه ارګنایز شوی دی، دا کمپنی څنګه ارګنایز شوی، چا سره په شراکت دی دا کاروبار شروع کړی دی، ته خپله د دې رئیس یې، صحیح شوه، ایس کارپوریشن دی، سی کارپوریشن دی، نن پرافټ ارګنایزیشن دی، یا ستا دغه بزنس کم سیستم چې دی یا دغه ټایپ چې دی هغه دلته تا سره نشته، بیا ته کولی شي ادر یا نن انتخاب کړي. زه ورته یم چې نه دیز کې بیا هم ما څه انتخاب کړو نن پرافټ انتخاب کړو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دغه نه وروسته مې نیکسټ باندې کلیک وکړو. بل سوال چې ما څخه کوي ما ته وایي سلیکټ د فرست منت آف یور فسکل ایئر. فسکل ایئر په دې معنی چې ستاسو مالی کال کم کال دی، یا تاسو چې کویک بوکس پروګرام کې غواړئ خپل د بزنس معلومات ورسوئ د کم مالی کال معلومات رسوئ تاسو، بیا په هماغه مالی کال کې به تاسو فرست منت آف یور فسکل ایئر انتخابوئ، یعنی تاسو د خپل دغه مالی کال هغه د شروع میاشته انتخابوي. مثلا ما یو پروژه واغستله د 3 میاشتو دپاره وه، صحیح شوه، او دا پروژه چې ما د تطبیق شروع کو د مصارفات چې ما شروع کو هغه په جون میاشت کې ما شروع کو، نو ته به څه چل کې فرست منت آف یور فسکل ایئر به جون اخلي، په نورمال شکل باندې جنوري نه تر دسمبر پورې، یعنی فرست منت آف فسکل ایئر جنوري او اینډ چې دی هغه دسمبري. نو ته به خپل بزنس ته ګورې خپل پروجیکټ ته به ګورې چې تا کوم اخیستی دی چې هغه په کم میاشت کې شروع شوی ته به فرست منت آف یور فسکل ایئر هماغه میاشت انتخابوي. نو زه څه چل کوم زه دلته راغلم ما مې انتخاب کړه، 15مه میاشت مې انتخاب کړه. دا په دې معنی چې زه د 15مې میاشتې نه غواړم په کویک بوکس پروګرام کې خپل مالی حساب کتاب د بزنس مربوطه ورسوم. داسې نه دی چې تاسو مې انتخاب کړه تاسو د تیرې میاشتې صحیح شوه د مې نه مخکې میاشتې یا جنوري یا فبروري یا مارچ یا اپریل د معلومات تاسو نشئ رسولی شئ، خو بیا هم د کویک بوکس د ستاسو څخه معلومات غواړي چې د کم میاشتې نه تاسو غواړئ په خپل کویک بوکس کمپنی فایل کې خپل مالی حساب کتاب د کمپنۍ مربوطه ورسوئ. ما مې انتخاب کړ ورته. د هغه نه وروسته نیکسټ باندې ما کلیک وکړو. په دې خاطر باندې چې ستاسو د کمپنی فایل کې څوک ګوتې ونه وهي یا دوی ته څوک په اسانۍ سره لاسرسی پیدا نه کړي، تاسو ته وایي تاسو خپل د کمپنی فایل ته څه چل وکړئ یو سټرانګ پاسورډ ورکړئ. دا پاسورډ چې دی د اډمین یوزر دپاره دی، او که چیرې تاسو پاسورډ نه ورکړئ هم مشکل نشته ځکه دا اپشنل دی. دلته وګورئ زه پاسورډ ورته ورکوم 7
@123 لاندې بیا راغلم اسد @123 مې ولیکو. خو تاسو متوجه اوسئ چې پاسورډ هم کمپلیکس ولیکئ. کمپلیکس په دې معنا چې هغه کې الفا نومیریک سمبول دا درې واړه استعمال کوي او په دغه الفا کې یعنې الفبا حروف کې اي بي سي کې دا کوم نوم چې تاسو لیکئ هغه کې کوشش وکړئ یو حرف یا کیپیټل وسي یا لوور لیټر وسي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو دغه نه وروسته ما نیکس باندې کلیک وکړو او بیا نیکس کلیک کوم. نو اوس ما ته وایي چې تاسو دا کمپنی فایل په کوم ځای کې سیف کوئ. بای ډیفالټ چېرته سیف کیږي؟ په دغه ځای کې سیف کیږي. زه ورته یم چې په همدې ځای کې دې سیف شي. که تاسو بل ځای انتخابوئ مثلا سی ډرایو ډي ډرایو یا ډیسکټاپ یا ډاکومنټ هلته هم کولی شي. نو زه ورته یم چې نه یاره دا د همدې ځای کې سیف وي. سیف باندې مې کلیک کړو نو زموږ کمپنی فایل به څه شي دلته سیف شي دغه کوم لوکیشن چې موږ انتخاب کړی دی. نو دا د تاسو وکتو چې زموږ کمپنی فایل سیف شو. بله مرحله چې ده دا د کسټمایزیشن په باره کې ده. په دې سټیپونو کې یا په دې برخه د انټرویو کې موږ کولی شو کویک بوکس پروګرام خپل بزنس ته په کتو سره کسټمایز کو. دا تاسو ګورئ دلته زموږ انټرویو دیجې پورې رسېدل دونه انټرویو زموږ پاتې ده. نو نیکس باندې کلیک کوم. چې کله په نیکس باندې کلیک کوم ما ته وایي وټ ډو یو سیل. ته په د خپل بزنس کې څه خرڅوې؟ صرف سرویس وړاندې کوي خلکو ته که نه پروډکټس هم لري؟ که تنها سرویس دا انتخاب کړه که تنها پروډکټس دا انتخاب کړه. زه ورته یم چې زه هم سرویس لرم هم پروډکټس لرم. یو شي ته متوجه اوسئ چې په انجو کې موږ پروډکټس نه لرو صرف سرویس لرو. نو تاسو کولی شئ چې صرف سرویس اونلی انتخاب کړئ. نو دا داسې نه ده چې تاسو مطلب دلته بوث سرویس ان پروډکټ انتخاب کړه څه مشکل جوړوي ستاسو کمپنی فایل ته یا ستاسو دغه مالی سیستم ته. نه مشکل نه جوړوي. خو د پروډکټس مربوطه کوم آپشن چې دي هغه موږ ته هم انیبل کوي. مثلا انوینټري موږ ته انیبل کیږي. صحیح شوه انوینټري پارټ موږ ته انیبل کیږي. خو که چیرې تاسو سرویس واغسته انوینټري پارټ یا انوینټري اسمبلی موږ سره کار نه کوي هغه نه انیبل کیږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. بل آپشن چې دی ما نه پوښتنه کوي دوی چارج سیل ټیکس. آیا تاسو په خپل بزنس کې سیل ټیکس استعمالوئ؟ کوم خدمات چې تاسو مشتریانو ته وړاندې کوئ په هغه باندې سیل ټیکس تاسو چارج کوئ که نه چارج کوئ؟ په افغانستان کې مونږ په نوم د سیل ټیکس څه شی نه لرو ځکه مونږ په افغانستان کې د سیل ټیکس په ځای باندې بي آر ټي ټیکس لرو، بزنس ریسیټ ټیکس لرو. او بله خبرداره چې په انجو کې هم مونږ سیل ټیکس نه لرو ځکه انجو نن پرافټ ارګنایزیشن دی په هغه کې مونږ سیل ټیکس نه لرو. په همدې خاطر باندې کویک بوکس وګوره موږ ته اټومیټیکلی نو آپشن ریکومنډډ کړی دی. ما ته لیکلي چې نو چې دی ریکومنډډ فور یور بزنس. ستا غونه بزنس کې سیل ټیکس نه استعمالیږي. نو کله چې زه نو انتخاب کوم سیل ټیکس ډسیبل کیږي. یعنی د سیل ټیکس آپشن په کویک بوکس پروګرام کې ما سره په نورمال شکل کار نه کوي. خو که یس مې انتخاب کو که چیرې بیا تاسو لیست ته لاړ شئ لیست کې آیټم لیست ته راشئ هلته رایټ کلیک نیو انتخاب کوئ نو هلته به سیل ټیکس آپشن انیبل شوی. نو زه ورته یم چې صحیح ده نه دا ماته نه دی پکار. نیکس باندې مې کلیک کړ. ما ته وایي ډو یو وانټ ټو کریټ اسټیمیټ ان کویک بوکس. په کویک بوکس پروګرام کې دغه بزنس چې تاسو دلته معلومات رسوئ دې کې تاسو اسټیمیټ یا کوټیشن یا کوډس هم چې ورته وایي دا استعمالوئ که نه استعمالوئ. کویک بوکس ما ته وایي ستا غونه بزنس کې دا شی نه استعمالیږي. نو زه ورته یم چې نه دا دی ما یس انتخاب کړئ. کله چې تاسو یس انتخاب کړئ نو اسټیمیټ آپشن چې د کسټمر مربوط کیږي هغه به موږ سره انیبل شي. بیا مې نیکس باندې کلیک وکړو. ما نه پوښتنه کوي بل دا چې یوزینګ سټیټمنټ ان کویک بوکس. آیا تاسو غواړئ چې په کویک بوکس پروګرام کې سټیټمنټ استعمال کړئ؟ که چیرې یو کسټمر راځي تاسو ته وایي چې یاره ما ته زما دغه کم ډیل چې تاسو سره د کم تاریخ نه شروع شوی دی څومره پیسې چې ما تاسو ته درکړي څومره جنس چې ما تاسو نه وړی څومره خدمات چې تاسو ما ته وړاندې کړي د هغه مربوطه یو سټیټمنټ ما ته جوړ کړه. نو آیا تاسو غواړئ دا آپشن دلته په کویک بوکس کې انیبل کړئ؟ که چیرې تاسو یس انتخاب کو نو تاسو دغه د سټیټمنټ آپشن په کویک بوکس کې انیبل کوئ. که نو مې انتخاب کو په دې معنی چې دا زه نه استعمالوم نو زه ته یم چې یاره دا خو ډېر ښه آپشن دی زه څه چل کوم دا یس انتخابوم. د هغه نه وروسته مې نیکس باندې کلیک وکړو. بل یوزینګ پروګرس انوایس ان کویک بوکس. آیا تاسو په کویک بوکس پروګرام کې پروګرس انوایس استعمالوئ که نه استعمالوئ؟ پروګرس انوایس څه ته ویل کېږي؟ زیاتره وخت دا ساختماني پروژو کې زیات د تطبیق وړ دی. لکه څنګه ساختماني پروژو کې زه یو پروژه اخلم د یو ان ډي پي څخه یا د یو ان څخه ما یو پروژه واخیستله دا پروژه د 3 میاشتو دپاره ده. نو ما د ډونر سره یا د یو ان ډي پي سره داسې قرارداد وکړه داسې خبره مې وکړه چې وروره
زه دا پروژه تطبیق کوم، زما مالی وضعیت ښه نه دی، چې کله مې یو میاشت پوره شوه څومره کار ما ترسره کړ، زه تا ته دغه د ترسره شوي کار یو انوایس جوړوم، تاسو به هغه ما ته پیمنټ کوئ. بیا په دویمه میاشت کې چې څومره کار ما ترسره کړ، پروګرس چې څومره شوی دی، د هغه به تا ته زه بل انوایس جوړوم، د هغه به تاسو ما دپاره پیمنټ کوئ. دې ته ویل کېږي پروګرس انوایسینګ. نو ما ته وایي آیا ته غواړې دا آپشن په کویک بکس پروګرام کې ځان ته انیبل کړي؟ نو که غواړې یس انتخاب کړه، که نه غواړې نو انتخاب کړه. چون دغه سیستم د انوایسینګ یا د انوایس جوړولو په انجو کې نه استعمالیږي، نو تاسو وګورئ کویک بکس ما ته نو ریکمنډ کړی دی، نو زه هم نو انتخابوم، نیکسټ باندې مې کلیک وکړو. خو که چیرې ستاسو کنسټرکشن بزنس یا کنسټرکشن ټریډ نو تاسو به څه انتخابوئ؟ یس به انتخابوئ. بل منیجنګ بلز یو او، آیا تاسو غواړئ په دې پوه شئ د کوم وینډور څخه څومره قرضه رسئ تاسو او په کم تاریخ کې تاسو دا پیمنټ باید دغه وینډور ته وکئ، یعنې د هغه ډو ډیټ کم تاریخ دی. نو که چیرې تاسو غواړئ په دې باندې پوه شئ، دلته یس انتخاب کړئ، که نه غواړئ نو انتخاب کړئ. زه ورته چې دا ډېر ښه آپشن دی، زه یس انتخابوم او کویک بکس موږ دپاره دغه یس ریکمنډ کړی. بیا مې نیکسټ باندې کلیک وکړو. بله خبره ټریکینګ ټایم په باره کې ده. بعضې اوقات زموږ بعضې مشتریان یا کسټمر داسي چې هغوی ته موږ هاورلی بیس سروس وړاندې کوو. زما یو کارمند دی، زه هغه ورته لیږم، 1 ساعت 2 ساعت سروس ورته ورکوي. آیا تاسو غواړئ چې خپل هغه کسټمر ته چې ستاسو هغه کارمند 1 ساعت 2 ساعت سروس وړاندې کړي دي هغه چارج کوئ او د همغه 2-3 ساعتو په اساس باندې خپل امپلوي ته تاسو پیمنټ وکئ؟ نو که چیرې تاسو غواړئ دغه کار ترسره کړئ کویک بکس پروګرام کې، یس انتخاب کړئ، که نه غواړئ نو انتخاب کړئ. ګورئ دلته ماته ډسکرپشن هم راکړی دی. ټریکینګ ټایم ان کویک بکس لپاره استعمالیږي. بعضې اوقات داسې کېږي چې بل کسټمرز فور ټایم سپینډز یا سپینډ آن ا پروجیکټ. بعضې مشتریان دي زمونږه، د هغوی په یو پروژیکټ کې مونږه هاورلی بیس خپل وخت ضایع کوو، 1 ساعت 2 ساعت ته کار کوو. نو ته غواړې چې د هماغه په اساس باندې خپل کسټمر ته بل جوړ کړي، هغه ته انوایس جوړ کړي، هغه چارج کړي. که غواړې ستاسو په بزنس کې داسې کوم کاروبار شته، یس انتخاب کړه، که نه نو انتخاب کړه. نو ګوره اوس ما ته کویک بکس نه یس په مقابل کې ریکمنډ لیکلی، نه د نو په مقابل کې. دلیل یې چې دی چې زمونږ نوه بزنس چې دی په دې کې 50% خلک دا استعمالوي، 50% خلک دا نه استعمالوي. نو زه یس انتخابوم، ته هم زه استعمالوم. دا آپشن اوس ډېر ښه دی. نو کله چې تاسو دلته یس انتخاب کو، کویک بکس پروګرام کې مونږ سره یو آپشن دی په نوم د یوز ویکلی ټایم شیټ، هغه به څه کېږي؟ انیبل کېږي. نو د یس په انتخابولو سره به په کویک بکس پروګرام کې مونږ سره یو آپشن دی په کسټمر مینو کې په نوم د یوز ویکلی ټایم شیټ، هغه څه کېږي؟ هغه انیبل کېږي. نو بیا هم نیکسټ کلیک کو. بل ما نه پوښتنه کوي چې تاسو په خپل دې بزنس کې امپلوي لرئ که نه لرئ؟ که لرئ یس انتخاب کوئ، که نه لرئ نو انتخاب کوئ. که امپلوي لرئ څه رقم امپلوي دی؟ قراردادي امپلوي دی او که نه تنه ساده امپلوي دی. که ساده امپلوي دی باندې کلیک کوئ، که قراردادي دی باندې کلیک کوئ. ګورئ چون دا ورژن د کویک بکس چې موږ استعمالو دا یو ایس ورژن دی، دلته موږ ته د امپلوي په مقابل کې WT راوستی دی او د کنټرکټور په مقابل کې 1099 راوستی. دا دواړه قوانین دي چې په امریکا کې اپلیکیبل دي، هلته قابل د تطبیق دي. دا مې انتخاب کو او د هغه نه وروسته مې نیکسټ کلیک کو. بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. اوس ما نه پوښتنه کوي سلیکټ ا ډیټ ټو سټارټ ټریکینګ یور فاینانسز یا فاینانس. ما ته وایي تا خو صحیح ده، فسکل ایئر 2025 انتخاب کو او فرست منث اف یور فسکل ایئر 15مه میاشت یعنې مې انتخاب کو. اوس ته غواړې د مې د اول تاریخ نه خپل مالي حساب کتاب کویک بکس پروګرام کې دغه کمپني فایل کې ورسوې، که نه ته وایې چې یاره زه غواړم د مې میاشتې د 10م 11م 15م دغه تاریخ نه ده حساب کتاب کویک بکس ته ورسوم. زه ورته چې نه یاره همدغه اول د مې 2025 صحیح ده، د دغه تاریخ نه زه غواړم خپل مالي حساب کتاب کویک بکس پروګرام ته ورسوم. بیا نیکسټ باندې کلیک کړه. دغه چارټ اف اکاونټ چې تاسو ګورئ دا کویک بکس پروګرام موږ ته جوړ کړی دی. د چی په اساس جوړ کړی؟ هغه انډسټري ټایپ چې موږ تاسو انتخاب کو. انډسټري ټایپ موږ تاسو انجو انتخاب کړی وه. نو تاسو وګورئ دغه اکاونټونه چې ګورئ زیاتره د انجو ریلیټډ یا مربوطه دي. که په دې کې کوم اکاونټ تاسو ته ضروري نه دی، په کار نه دی، مثلا کارپوریټ کنټریبیوشن دا ماته نه دی په کار، دا انچک کړئ. دا به تاسو ته کویک بکس پروګرام ستاسو په چارټ اف اکاونټ کې نه اپیر کوي، نه راوړي. او چې کوم یو په کار دلته انتخاب شوی نه دی هغه تاسو انتخابولی شئ. مثلا زه څه چل کوم، دلته راغلم لاندې د مثال په طور انکم کې ما سره بعضې اکاونټونه دي چې هغه نه دی انتخاب شوي. د مثال په طور باندې اډورټایزنګ سیلس دا ما سره نشته دی، یعنې په بزنس کې زما استعمالیږي خو انتخاب شوی نه دی.
نو دا ما انتخاب کو. کم چې په کار هغه به انتخاب کوي، کم چې نه دي په کار انتخاب شوي هغه به انچک کوي. نو اوس که چیرې دا چارټ اف اکاونټ کې تاسو کوم تغییرات راوستي دا غواړئ ریسټور کړئ، په ریسټور ریکمنډیشن باندې کلیک کړئ، هغه ډیفالټ هغه اولی حالت ته ستاسو چارټ اف اکاونټ ځي. بیا د هغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. نو ګورئ ما ته دلته یو مسج راکوي کنګریچولیشنز یو هاف کمپلیټډ د ایزي سټیپ انټرویو. نو مبارک شه تاسو هغه ایزي سټیپ انټرویو څه کړه، دا هم کمپلیټ کړه. نو د هغه نه وروسته ګو ټو سیټ اپ باندې کلیک کوو. نو موږ تاسو کویک بوکس پروګرام ته داخلیږو ځکه زموږ ستاسو کمپني فایل جوړ شو. دلته ګورئ داسې یو صفحه ماته راکوي. د دې صفحې د طریق نه زه کولی شم کویکلی په کویک بوکس پروګرام کې خپل وینډور کسټمر امپلوي ورسوم. د دې کمانډ د طریق نه کولی شم په کویک بوکس پروګرام کې کم سروس چې زه خپل کسټمر ته وړاندې کوم، کم انوینټري پارټ چې زه اخلم خرڅوم هغه اټکم. او د دې اکاونټ کمانډ د طریق نه کولی شم خپل د بزنس مربوطه بانکي اکاونټونه کویک بوکس ته ورسوم. زه ورته وایم چې یاره وروره دغه خبرې وروسته زه هم کولی شم دلته اډ کړم. نو سټارټ ورکینګ باندې کلیک کوم. نو موږ تاسو د هغه نه وروسته کویک بوکس پروګرام ته داخلیږو. نو تاسو کولی شئ په نورمال شکل د کویک بوکس پروګرام څخه استفاده وکړئ. دلته اوس وګورئ ما ته بیا یو میسج راکوي، ما ته وایي چې تاسو خپل انټیډ اکاونټ ته لاګین شئ. انټیډ اکاونټ چې دی دا یو ایکسټرا کمانډ دی، اضافه خبرې دي. زه ورته وایم چې اوس دپاره زما دته ضرورت نشته، دا کلوز کوم. داسې نه دی چې دا که چیرې موږ کلوز کړو موږ نشو کولی کویک بوکس پروګرام څخه استفاده وکړو. نه، که چیرې تاسو انټیډ اکاونټ ولرئ بعضې ایکسټرا فیچرې په کویک بوکس پروګرام کې موږ ته فعاله کېږي. نو زه ورته وایم چې اوس دپاره زما هغه ته ضرورت نشته دی. نو دا دی تاسو وګورئ زه کویک بوکس پروګرام ته لاګین شوم او زه کولی شم په عادي شکل د کویک بوکس پروګرام د مختلفو کمانډونو څخه استفاده وکړم. نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس.